الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. کله چې انسان وده کېږي موږ ته شریعت کې د دې خبرې ادب دی. امام بخاری او امام مسلم رحمه الله فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت نقل کړي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه فرمایي کله چې انسان خپل بسترې تراشي نو د خپل بستر د خپل صادر په پلو باندې د خپل کپڑے په طرف باندې درې کرته وسنډي او به دا دعا وایي بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يلا ستا په نوم باندې د خپل اړخ قدم او ستا د نوم په وجه باندې بیت پورته کوم. کتا دی وخت کې زما روح قبض کا الله غي ته مغفرت وکاو ک بیت درا اولېګو نو داغه د حفاظت وکا پس شي چې ته د خپل نیکانو بندگانو حفاظت کې. وګوره د ود کېدو په وخت کې موږ ته د ادب د الله نبی راوغوښته چې د مغفرت باندې ود کېږي فغفر لها. د څه چې کله یو انسان د خپل خوب نه را بیداریږي موږ ته د الله د نبی د طرف نه د دې خبرې تذکره ده چې د ګناونو معافي د الله نه وغواړه. امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی دی د عبادة بن الصامت رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې د شپې را بیدار شي او دا کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله او د دین رستوي ثم قال اللهم اغفر لي به وی چې الله ما ته مغفرت وکا یا یو دعا وغواړي الله رب الایام او دسو کې منځو کې نو الله دا قبلای که دعا وغواړي دعا قبليږي که منځو کې منځ قبلي. نو دی حدیث کې موږ ته د الله د رسول د طرف نه دا بهترین ادب ذکر شو چې د بیدارېدلو په وخت کې د رب العالمین مغفرت غواړه. داسې د مونځ نه وروسته موږ ته د الله د رسول د طرف نه تلقین دی چې باید موږ د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړو. امام مسلم رحمه الله حدیث نقل کړی دی د ثوبان رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د مانځنه راوګرځید اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثه چې د مانځنه به راوګرځید درې کرته به استغفار وغوښتو او به دا دعا ویل چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاکرام. همدغه رنګ کله چې د انسان نه ګناه وشي په دې وخت کې د الله رب العالمین د طرف نه د الله د رسول د طرف نه موږ ته حکم دی چې ګناه در نه وشوه مغفرت وغواړه. لکه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د یو بنده نه ګناه وشي او د دې ګناه نه وروسته داسې وایي چې یا الله ما نه ګناه وشو الله ستا د حکم خلاف مې وکړ یا الله زما ګناه ما ته معاف کا. رب العالمین او فرمای چې زما بنده په دې باندې پوه شه چې زه یو رب لرم اگر رب ما په ګناه رانیسي او ګناه معاف کوي نو ما دې ته دا ګناه معاف کړه. وګوره دې حدیث کې موږ ته د دې خبرې راهنمایي وشوه چې انسان نه ګناه وشي او د په دې وخت کې الله رب العالمین ته باید استغفار وغواړي الله رب العالمین د ګناهونو معافي وغواړي.
داسې چې کله مجلس ختمیږي مجلس نو باید د مجلس په اختتام کې یو انسان د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړي. حدیث امام ترمذی رحمه الله نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله په صحیحه او صحیح الجامع کې صحیح کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من جلس فی مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. ایس یو بنده نشتا چې هغه مجلس کې کینی او د دې مجلس د پاسېدلو نه وروسته داسې ووایي چې سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک، مگر د دې انسان نه چې د مجلس کې څومره ګناه شوی ده دا معاف کړي. نو دې حدیث کې موږ ته د الله نبی د مجلس د اختتام په موقع د مغفرت او د استغفار د دعا تذکره کړې ده چې د الله نه د خپلو ګناهونو مغفرت وغواړي. بلکې د مجلس په منځ کې هم داسې ده چې کله یو انسان مجلس کوي د مجلس په منځ کې هم د مغفرت تذکره کوي، بار بار به د الله نه مغفرت